وایي چې په پخوا زمانه کې یو ډېر غریب ماهي نیونکی کب نیونکی اوسېده. هغه به هره ورځ سهار وختي سیند ته تلو، خپله جاله به یې په سیند کې اچوله او بیا به یې د الله تعالی په بارګاه کې دعا کوله: یا الله، نن ماته زما د رزق برخه راکړې. یوه ورځ داسې شوه چې هغه تر غرمې پورې څو ځله جال په اوبو کې واچول، خو هېڅ پکې رانغلل. کله به چې جال راکش کړ، یا به پکې خټې وې او یا کثافات، خو هغه ناهیلی نه شو او په خپله ژبه یې دا کلمه زمزمه کوله: الحمدلله. په دې کې به هم د الله تعالی کوم حکمت وي. کله چې لمر په ډوبېدو و، ماهي نیونکی د وروستي ځل لپاره جال وغورځولو. دا ځل چې کله یې جاله راکش کړه، ډېره درنده وه. هغه خوشحاله شو چې ګوندې کوم غټ ماهي پکې وي، خو کله چې جاله بهر کړه، ویې لیدل چې په جاله کې یو خالي زوړ لوښی منګی نښتی دی. خپلوانو او نندارچیانو ورته خندل او ویل یې: ته ټوله ورځ په سیند کې ناست وې او اخر دې دا زوړ لوښی ونیو. خو ماهي نیونکی په ډېر اطمینان سره وویل: زما رب چې څه راکړي، زما لپاره هغې کې برکت دی. هغه منګی راوویست او کله یې چې پاک کړ، ویې لیدل چې د منګي په خوله باندې یو مهر لګېدلی دی. کله چې مهر خلاص کړ، له منګي څخه د سرو زرو طلا، سکې او قیمتي جواهرات راووتل. ټول خلک حیران پاتې شول. هغه ماهي نیونکی په داسې حال کې چې اوښکې یې په سترګو وې، وویل: که ما نن یو یا دوه ماهیان نیولي وای، نو یوازې د یوې شپې مړۍ به مې وه. خو ما په الله تعالی توکل وکړ او د هغه په پرېکړه مې صبر وکړ، نو الله تعالی ما ته د ټول عمر رزق راکړ.